د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر ویراټ کوهلي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د لوبډلې یوازینۍ موخه دا ده ترڅو د کرکټ شلوریز نړیوال جام وګټي. ویراټ کوهلي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي د دې موخې لپاره به تر وروستۍ کچې زیاتې هڅې وکړي. شلوریز نړیوال جام ټاکل شوی و. د 2020 کال د کرکټ شلوریز نړیوال جام د هند په کوربتوب ترسره شوی وای، خو د کرونا له امله وځنډول شو او اوس به د یاد هیواد پر ځای په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. دا لوبې به د متحده عربي اماراتو په دوبۍ، ابوظبي او شارجه لوبغالو کې ترسره شي. د شلوریز نړیوال جام په اړه نور معلومات. شلوریز نړیوال جام په 2 پړاوونو کې ترسره کیږي چې په لومړي پړاو کې به بنگلاديش، آیرلند، هالند، سکاټلند او نیمیبیا هیوادونه په خپلو منځونو کې 12 لوبې د عمان هیواد په کوربتوب ترسره کړي او 4 مخکښې لوبډلې د 12 لوبډلو غوروي پړاو ته لاره پیدا کړي. افغانستان، هند، پاکستان، انګلند، ویسټ انډیز، سویلي افریقا، استرالیا او نیوزیلند هغه 8 لوبډلې دي چې ور له مخې 12 غوره لوبډلو ته لاره پیدا کړې ده. له هغه وروسته د 12 غوره لوبډلو ترمنځ په 2 ګروپونو کې د کرکټ شلوریزه نړیوال جام ترسره کیږي چې هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 15 سیالۍ ولري. د معلوماتو له مخې د هر ګروپ څخه به 2 مخکښې لوبډلې بل پړاو ته لار پیدا کړي چې لومړی د 4 لوبډلو ترمنځ 2 نیمایي پایلوبې او له هغه وروسته به بیا د نومبر میاشتې په 14 نیټه د 2 لوبډلو ترمنځ د شلوریز نړیوال جام پایلوبه ترسره شي.